د شال تلویزیون درنو لیدونکو او د زولۍ خپرونې ځانګړو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول روغ یاستئ او د صحت جامې مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. دا ځل مو دا خپرونه د کامې ولسوالۍ ته ځانګړې کړې ده. دلته به د ګوړې په ګاڼۍ باندې دا خپرونه برابرو. دا چې په ګاڼیو کې ګوړې څنګه جوړیږي، د کومو پروسو نه تیریږي، ګني د کومو سیمو څخه راوړل کیږي او بیا دا ګوړې مارکیټ ته څنګه وړاندې کیږي، په دا ټولو د سره خبرې کوو. د خپرونې تر پایه را سره اوسئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دغه د کامې ولسوالۍ ته راورسېدو او د رئیس خان د ګوړې د جوړولو ګاڼۍ ته. دلته به د دې ځای د مسؤل سره خبرې کوو چې دلته ګوړه په څه ترتیب جوړیږي، د ورځې څومره ګوړه تولیدیږي او کومو ځایونو ته لیږدول کیږي. حاجي صاحب ستړی مه شئ، خپرونه کې درته ښه راغلاست وایي. خیر اوسئ، ډېره مننه، الله دې عزت وکړه، سلامت اوسئ. په اول قدم کې تاسو ته کامې ته ښه راغلاست وایم چې کامې ته راغلی او د کامې د خلکو او د کامې د زمیندارانو او د کامې د ګوړو د کارخانو احوال هم واغوست. ډېره زیاته مننه. مننه. حاجي صاحب که لیدونکو ته لومړی ځان معرفي کړئ. زما نوم ملک پرویز دی او دلته یو تن د ګوړې د ګاڼۍ کاروباریان یم. ډېر ښه. حاجي صاحب که دا راته ووایې چې دغه د ګوړې د جوړولو پروسه له کوم ځای څخه شروع کیږي او څه ډول ترسره کیږي؟ دا خو په اول قدم کې ګني کرل کیږي او د ګني چې کله وکرل شي بیا پاخه شي نو بیا بعضې خلک ښار ته وړي، هلته د شربتونو په خاطر باندې هلته خرڅوي. بعضې خلک بیا دلته ګاڼې جوړوي او د ګاڼې چې جوړې کړي بیا ګوړه کیږي او ګوړه نورو ولایتونو ته انتقالوو. د کامې ګوړه څه هم ډیره مشهوره ده. د هیواد دننه کومو ولایتونو ته یې لیږدوئ یا له هیواده بهر هم ځي؟ د کامې ګوړه خو د خپل وطن تولید دی او خلک یې خوښوي هم ډېره. او بل خبره دا ده چې دا ډېره صفا او روغ او سوچه ګوړه ده، دې کې کوم ملاوټ نشته دی، بوره او نور شیونه پکې نه استعمالیږي، سوچه ګوړه ده. نو د دې خو دغه ډېر دي، شایقین ډېر دي او خلک ډېره خوښوي. اوس خو فعلا کابل ته، غزني ته، خوست ته او مزار ته او قندهار ته دې ولایتونو ته انتقالیږي. د ورځې څومره ګوړه تولیدوئ تاسې؟ موږ په شواروز کې د 100 نه تر 1.5 سلمانو پورې ګوړه تولیدوو. شپه ورځ کې شواروز کې یعنې 4 ساعتو کې 100 نه 1.5 سلمانو پورې ګوړه تولیدېږي. ډېر ښه. څو ډوله ګوړه جوړوئ؟ یوازې همدغه ساده ګوړه که نور د سونډي او دغه ډولونه هم برابر؟ عمومي خو ساده ګوړه جوړېږي، خلک خو اخلي، هغه خو ډېره خرڅېږي. او بیا که څوک راځي مېلمانه راځي، د ښار نه راځي، د کابل نه راځي، نور ولایتونو نه راځي، هغې بیا مسالې راوړي او سونډ او لاچي او غوزان او دا شیان راوړي، هغه هم جوړو، خلکو دپاره جوړو. دلته په ګاڼۍ کې څو کسان در سره په کار بوخت دي؟ دلته خو زموږ سره فلحال 60 نفر په کار بوخت دي چې د 12 نفرو وظیفه د ګنو راوړل دي د پټي نه تر دې ځایه پورې، او 8 نفر بیا دلته شواروزي کار کوي، 4 نفر د شپې کار کوي، 4 د ورځې کار کوي. څه وجه ده چې دغه د ګوړې جوړولو کاروبار دومره پرمختګ کړی او دومره ډیر شوی دی؟ وجې خو ډېرې دي، ځکه چې زموږ ستاسو کامې ولسوالي خو یو زراعتي ولسوالي ده او دا خلک هم ډېر علم پروره خلک دي او بدانشه خلک دي. نو ځمکې زموږ زراعت ډېر ښه زراعت لرو، موږ د خدای فضل دی. نو په همدې خاطر باندې چې د ګوړې تولید ډېر شوی دی. وجه همدا ده چې مطلب نرخونه ښه دي او د خلکو تقاضا ډیره ده، د شولو او د جوارو دا شینو نرخونه کم دي، نو عاید کم لاسته راځي. دا په همدې خاطر باندې چې یو صنعته عاید زیات دی نو د خلکو ورته مخه شوې ده او د خلکو مشکلات او هغه دغه پوره کوي، اړتیاوې پوره کوي. مارکیټ یې څنګه دی؟ مارکیټ خو اوس بیخي ښه دی ماشاءالله. موږ چې دلته څومره ګوړه جوړوو نو تجاران تلیفونونه هم کوي، په واتساپ کې میسجونه هم کوي، لا ګوړه زموږ د طبخي نه وتې نه خرڅوي. د شربت دپاره خو روان دی، کابل ته هم ځي، جلال آباد ته هم ځي، خو دا کومه ګنی چې په کامه کې شوی دی دا کابل او جلال آباد نشي خلاصولی. نو دې لپاره چې اوس موږ په کامه کې تقریبا ګاڼۍ خدای مې د غلط نه کړي نو د 1.5 سل نه بره د ګنو کارخانې جوړې شوي دي، د ګوړې کارخانې او ګني چې ګاڼۍ خلاص نه کړي او ګاڼۍ را قابو نه کړي، جلال آباد او کابل یې نشي قابو کولی.
دغه د ګوړې دپاره ځانګړې ګنۍ وي که نه عام ګني هم وړ دي؟ نه دې دپاره خو داسې ځانګړې ګنۍ نشته دی، خو همدغه ګنۍ دی. موږ ورته دا 310 ګنۍ ویو. ګني په دوه رقم دي که نه، یو خو دا سپین ګني دي د ګنډېریو دپاره په ښارونو کې چې خرڅېږي او دا خلک ګنډېری جوړي، او یو همدغه عمومي ګنی دی. دا هم بیا دوه قسمه دی کې یو کلک باڼس، یو پخوانی لکه نن نه یو 10-15 کاله مخکې به کرل کېدلو، او هغه هم اوس یو خال پټی. نو ټول دغه یو تخم دی، د سپین تخم دی او ډېر ښه ګنی دی او ډېر ښه شربت لري، خوږ هم دی، او دا همدغه ګنی استعمالېږي دې دپاره. ګاڼۍ له د ګوړې اخیستونکي ډېر راځي که میلمانه؟ دواړه راځي. ګوړې اخیستونکي خو هغه هم راځي، ورځ کې 4-5-6 نفر راځي، بعضې زنګونه وایي، او میلمانه خو کامه خو داسې ولسوالي ده، ستاسو ته معلومات ده چې په ننګرهار کې درجه یک ولسوالي ده او میلمانه ډېر راځي. بیا جمعې په ورځ خو بیخي ډېرې او همداسې ورځو کې هم ډېرې. چې بیا د کامې د ګوړې نه هم خبر شي او د کامې تازه ګوړه او شین چای، نو بیا خو بیخي وروره نه ایسارېږي چې جمعې ورځ بیا کور کې نه ایسارېږي، بیا راځي. د جمعې ورځ بیا اکثره ملګرو دا د چکرو دپاره ټاکلي کامې ته لاړ شه، د شنې چای او ګوړې او نورو ځایونو ته. دا خو ما خو درته مخکې وویل چې دا د کامې خلک ډېر میلمه پاله او میلمه دوسته خلک دي، نو ډېر راځي. د خدای فضل دی. کامه کې شیرخونه هم جوړ شوي دي، ګاڼېګانې هم جوړې دي، هوټل هم جوړ دي، یو د تفریح دپاره، یو د صحت دپاره، یو د ذهن د ارامتیا دپاره ډېره ښه ساحه ده، شنه ساحه ده. نو مراجعین ډېر دي، ډېر خلک راځي، سیلانیان راځي. ښه راغلاست ورته یو موږ نه ګوډ علي که هر چا نه علي، خو چې کامه کې وګرځي او ماښام بېرته ځي نو لږ شانې راحت کړي. دلته خو به هم کوم بورډ لګولی نه وي چې ګوړه دلته د چایو سره خوړی شئ خو وړی نه شئ مفته؟ نه دلته خو موږ داسې بورډ مشخص نه دی لګولی او نه بیا داسې ولګوو چې ګوړه خوړی شئ او وړی نه شي. که دلته څو خوري هم ورته اجازه ده، که څو کوړی هم ورته اجازه ده، په دې باندې نه کمیږي او نه دغه کېږي. بس دا خو د کامې موږ ستاسو د پښتنو یو رواج دی چې میلمه راځي چای به هم ورکوو، ډوډۍ به هم ورکوو، که شپې ته پاتې کېږي موږ خدای پال دی حجرې هم لرو، نو انشاءالله موږ یې ښه د خپلې وسې مطابق خدمت کوو. ډېره مننه، کور مو ودان. خیر اوسې. تاسو نه هم ډېره مننه، ستاسو د چینل نه هم ډېره مننه چې راغلئ موږ سره مرکه مو وکړه. کور مو ودان. خیر اوسې. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د ګاڼۍ په هغه ځای کې و چیرته چې په ماشین کې ګني ورکول کېږي او په شربت بدلیږي او بیا له دې ځایه ځي په داخل د ګاڼۍ کې په ګوړه بدلیږي. نو دلته د دې ځوانانو سره خبرې کوو کوم چې په دغه ماشین کې مصروف دي. ځوانه ستړی مه شي. خیر اوسې روجانه، ښه یې جوړې صحت دې ښه دی، بخیر یې. نوم مو محترم؟ نوم مې احسان الله دی، ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. احسان الله جانه دا که راته ووایې چې دغلته چې کار کې روزانه شمار دې کړی دی څو ګني دلته په ماشین کې ورکوو؟ والله روزانه حساب خو نه کېږي ځکه چې ګني خو بې شمېره دي او ټالي راوړي انشاءالله. سهار چې یو ټالي راوړي ماښام پورې ختموو. یعنې روزانه یو ټالي ګني له ماشینه وباسي؟ یو ټالي ګني د ماشینه وباسو، 115 یا 180 ګېډۍ دا وباسي د ماشینه. کار دې ډېر سخت نه دی؟ نه موږ سره مخته یو روزانه، موږ ته څه مشکل نه دی. ته خو شربت سره هم ډېر نږدې، شربت ډېر څکې او که کار ډېر کوې؟ والله شربت هم څکو، کار هم کوو، نو چې کار کوې او شربت بس کې که نه وروره. د اوبو په ځای به هم شربت څکې؟ او روزانه اوبو په ځای هم شربت څکو، بس وکړو نو. بیا خو دې نو انرژي په ځای ده؟ او انشاءالله انرژي بالکل په ځای ده. کار سره څنګه نور ملګري هم در سره دي، هغوی در سره جوړهماري کولی شي؟ او دا ملګری مې را سره دی، بس سهار راځو ماښام بېرته ځو. سهار مانځه دغه وکړو د سهار لمونځ، راځو ماخوستنه پورې دلته یي، ماخوستن لمونځ کوو بیا ځو. بیا د شپې له خوا نه نور کسان راځي؟ او شپې له خوا نور کسان راځي، بیا هغوی دغه کوي سهاره پورې هغوی کار کوي، بیا موږ راځو. دلته به په مزدورۍ کار کوي؟ ګاڼۍ مې خپله ده او پیسې هم راکوي. مخکې مشر چې خبرې وکړه مې ورو هم ثواب هم خورما، هم ثواب او خورما او د ګاڼۍ خپله ده او پیسې هم راکوي پکې. دا خو بیا بیخي ستا مزید هم د خپل کاروبار روان دی، بیا د جب له پیسې هم پکې راکوي؟ او کاروبار هم روان دی او پیسې هم راکوي. بس څه وکړو، پخپله چې ونه کړو نو څه کوې، بېروزګاري ده، ټول خلک بېروزګاره دي او موږ ځان ته روزګار برابر کړی دی
او بس څه وکړو نو وړاندې دوی دې په ګاڼیو کې کار کړی؟ نه اول ځل مې دی لومړی ځل مې دی اول ځل مې چې کومه کار نو یو څه سخت به نه وي درته؟ ولا سخت و اوله کې 15 ورځې سخت و اوس انشاءالله مشکل نشته دی اسانه دی دلته خو تاسو سره د ماشین اواز هم ډېر لوړ دی او کار هم دی یو څه ستومانوونکی دی نو د کار په جریان کې چې سړی کله راتنګ شي هغه د زړه بړاس په ټپو او غزلو باندې وباسي داسې څه زمزمې ولا نه خو ټپې او نه زمزمه کوم خو تلاوت کوم خپله حافظ یم شریفه حافظ یم الحمدلله او بس سورت یاسین کله ویو کله سورت رحمان ویو کله سورت واقع ویو ټاپو سره هم شوق نشته ډېر ښه د ټولو نه ډېر ښه کار ته کې چې هم کار کې پیسې ګټي او تر څنګ هغه د په عبادت کې هم بوخت دی ثوابونه ګټي بس څه وګورو سهار چې راشو چې شی چالان کړم اول الحمدلله سورت یاسین ویم بیا سورت رحمان ویم بیا ډیګۍ ډکېږي بس بیا شین چای وڅکو ورپسې بیا نور دغه کوو سیسټم برابر کو پوکړو بیا نو چی کوو ټپو سره هم ډېر شوق نشته وروره ډېر ښه د ځان لپاره چې کله چیوله کېنئ شنې چیوله ځانګړې ګوړه جوړوئ که نه همدغه ساده ګوړه کاروئ که د سونډو او چارمغزو څخه جوړه ګوړه؟ نه همدا ساده ګوړه موږ اخلو زموږ داسې ډېر شوق هم نشته ورسره ډېره نه م خورو هم شین چې وڅکو نور شوق هم ورسره نشته دی کوم ځای کې چې اوسېږي چې کې هغه بیا ستا ورته شوق نه کېږي ډېره مننه خدای دې کامیاب لره خیر وسې کور دې ودان مننه باعزته اوسېږي الله مر کله راول درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ بالاخره هغه کړۍ چې تر ډېره وخته مو له انتظار وکړو دغه دی پوخ دی او د دې ځای به یې استاد اخلي هغلته به یې اچوي او بیا به په ګوړې بدلېږي د دې استاد سره خبرې کوو چې دغه ګوړه څنګه تیارېږي او نورې کیسې به له ده دا ورو استاد ستړی مه شي السلام علیکم وروره ښه جوړې په خیر استاد محترمه که نوم دې راته واخلي نوم مې ابراهیم دی صاحب د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم د کاکلو باجوړو ابراهیم استاد هغه دغه د ګوړې د جوړېدو دغه پروسه که راته تشریح کړي ګوړه خو صاحب دغه ګني دي او خلک ټول د کامې زمیندار دي ګني وکړي او بس بیا هغه شنه شي او لوی شي غټ شي او هغه بیا راووخو دلته راوړو ګاڼۍ د علاجي ده دغه کې مزدوران غریب غربه پکې کار کوي او بس راوړي دغلته شربت یې وباسو هغه بیا ورپسې کو پوخې کو هغه بالاخره پوخ شي او سانچخ شي او ګوړه دې جوړوي دغه یو کړایي چې ته پکې اوس لګې څومره وخت کې تیارېږي؟ دغه صاحب 4 ساعتو کې چې ګیا وشئ او هلکان تکړی 4 ساعته 3.5 ساعته کې پخېږي دکې یوازې د ګنو شربت چې که نور شیان هم ورسره نه صاحب یوازې بس صفا معامله ده پاک شربت دی د ګنو او صرف لږه سوډا ورکو او رسټورانټ کارت پکې اچو رنګ لپاره نور هېڅ شی پکې نشته کله هم داسې شوي دي چې ته ډېر شبګیر شوی یا د شپې د خوا نه خوب وړی یو کړایي درنه ایري او بیا هغه شربت دې سوځېدلی درڅخه نه صاحب شربت خو خپله وسه کوو شوګیر خو پکې راځي بس د سیویل چې د شپې 2 ساعته خوب د شپې کوو او 1 ساعت د ورځې کوو شواروس کې 3 ساعته خوب کوو او 4 ساعته بس خپله وظیفه اجرا کوو یعنې د خوب ډېر ارمانجن ډېر ارمانجن صاحب د خوب خو شوګیر پکې ډېر دی په ځان به سخته تېری نو که اوس اجازه درکول شي چې زه لاړ شه قرار ویده شه نو څه وخت به راپاڅېږي؟ یاره بس 1 ساعت کې صاحب چې 1 ساعت 2 خوب وکړو بیا کار ته تیاري برابري خوب لږ کوو صاحب یو کړۍ څومره ګوړه ورکوي؟ یو کړۍ 15-14 منه ګوړه ورکوي که یو څوک فرمایش درکړي درته چې مطلب د سونډو یا د چارمغزو ګوړه راته تیاره کړه داسې فرمایشونه درکول کېږي؟ هو راکول کېږي صاحب بس دا چارمغز راوړي چغزی ترې بیلاو بس هغه سونډ یو قسم سونډ دي و چې هغه پکې اچوو څوک چغزی راوړي څوک بادام راوړي هر رقم ګوړې جوړولې نو څومره وخته د ګوړو په ګاڼیو کې کار کوي؟ یاره صاحب دغه پاکستان ته چې مهاجرت کړی د هغې نه راغلي بس د خپلې ګاڼۍ وې مخکې کامه کې اولنۍ ګاڼۍ موږ راوړله وم لګوله او د هغې نه را په دې خوا لګې نو اوسه پورې
د هغې وخت او د دې وخت د ګاڼیو ترمنځ فرق څه دی؟ فرق خو دا دی پخوا د قلبو ګاڼۍ وي او 4 کړیان به واړه چاشونه به زر زر وته ګوړه به لږه وته او اوس دا پاکستاني کړیان راغلي دي بس ښه دی ګوړه هم ډېره وځي او کار پکې کېږي. د سانچک غوښتو دپاره ماشومان راځي؟ او ماشومان راځي اوس هر سړی راځي بس چاته دغه نه کوو بس سانچک ته اوسو ګوړه وړي دا کارخانه د پدې پکې نه لګېږي الله پکې برکت اچوي. خپل هم چې کوچنی وي ډېر به داسې ګاڼیو له د سانچکونو دپاره تللی هغه د ګاڼیو خاوندان چې اکثره که ماشومانو رش ډېر شي نو بیا لږ څه په غوسه کېږي داسې کومې مسلې سره مخ شوی چې سانچک یې نه یې درکړی بېرته خفه تللی نه صاحبه بس پخوا خو دا شی نه دومره نه ورسړي ګاڼۍ وي شا به 5 پټي ګني وي شا به 10 وي شا به 2 او شا داسې ډېر بوج را باندې نه دی راوړی بس سانچک هم تاو کړی کور ته دي تلي. اوس دغه د کړۍ خو نور تیار دی؟ بس تیار دی صاحبه. دا اوس څه کې؟ دا اوس د طبخ تاړو اول ته پکې چالانه شو 15 منټه او والو طبخ به وخو بس ګوړه کېږي به بل اخره شکای کو. دا لړل به څومره دوام کوي؟ لړل خو بس دا 20 منټه نیم ساعته پورې دوام کوي. بیا چې هغلته په طبخ کې واچي هغلته به ډېر وخت حساب هلته به 11 منټو کې بس تیارېږي هغه بس آماده کېږي. دلته به په مزدورۍ کار کوي؟ په مزدورۍ کار کوو صاحب. د ورځې څو دیړي درکوي؟ بس د ورځې 500 روپۍ راکوي بس خپله شکر دی چارم پرې روانه ده. نور څوک خپل خپلوان در سره دې ګاڼۍ کې کار باندې اخته دي که د دې ولسوالۍ نور کلو خلک دي؟ د دې ځای خلک هم دي مختلف ځایونو راغلي. جلال آباد نه یو کس راغلی دی یو د لوګر نه راغلی دی هغې په رسخت تللی دی او یو ترورزی مې را سره دی هغلته ورشئ نو ټول د همدا کلي مزدوران دي. خپله د په ګاڼۍ کې د دې ګوړې په برخه کې تازه ګوړه خوښېږي چې د شنو چایو سره یې نوشي جان کې که سانچک یا شربت؟ ډېره صاحبه زه خو دا خواږه ډېر نه خورم خو دغلته زموږ یو بالدار دی احسان الله قاري نومېږي هغه د شپې دپاره شوده راوړي او دغه ګوړه کې ډېر ښایسته چای جوړو د شپې کله سبۍ کې وڅکو کله د شپې چې خوب راځي بس تورې شی پکې وکړو ویڅکو. تا نو بیا هغه د ټولو نه ښه شی انتخاب کړی دی هغه هم د شپې ناوخته څکې چې نور شریکان ونه لري. بالکل بالکل هو دا خبره ده بس خپل خوب پې تختو که نه احسان الله قاري صاحب راشه دا سانچک واچوم. دلته په ګاڼۍ کې د خواږو یا د ګوړې ډېر شوقي څوک شته؟ او داسې خلک شته چې راشي بس د اخرې پیالې پورې د غونډاري ماته یې خوري بس څوک سانچک تازه تازه یې خوري؟ تازه تازه یې خوري. بیا هم ستړي مه شئ لیدونکو ترڅنګ مې یو سپین ږیری حاجي صاحب ناست دی دا چې په تیرو وختونو کې هم د ګوړې په ګاڼیو کې ډېر کارونه کړي دي او ډېرې خاطرې به ورسره وي. د سره به د تیرو وختونو د ګاڼۍ په سیستم او کار باندې او د اوسني عصر د ګوړې جوړولو په کارخانو باندې غږیږو. حاجي صاحب ستړی مه شئ. السلام علیکم. بخیر انجینر صاحب ښه دا ماته حاجي صاحب نوم مو راته واخلئ. زما نوم بابرک د پلار نوم حضرت محمد او قاره دیتار رسول خان. حاجي صاحب که دا راته ووایي چې په تیرو وختونو کې چې په کامې ولسوالۍ کې یا په ټول هېواد کې کمې ګاڼۍ د ګوړو چې وي هغه په څه ترتیب وي؟ هغه په دې سره کوم وي چې 15 کړایګانو پخوا اوس دا پاکستان نه خلک راغلل نو دا یو کړی رواج دی او بس دغه ګاڼۍ د ورور یاره دوست هم راځي سانچک او ګوړه خوري او تجاران هم راځي. په هغه وخت کې خو دغه ماشینریانې چې اوس یې موږ او تاسې ګورو دا نه وي؟ نه پخوا غویي وو پخوا غویي به وو هغې ته موږ دوره ویو لاټین به م پېښې او د شپې هلکان به پکې ګني بیا ورکول او ګاڼۍ به ګرځېده او اوس یې دی جنریټر دی. بیا د ګوړې په جوړولو کې کارونه څنګه دا خو چې شروع شي د شپې هم دوام کوي؟ دا خو صاحب د شپې هم دوام کوي داسې چل دی دغه ګوړه چې دا نو یو ګلپز نشي پخولی دا د شپې ورسره ملګري یا د ورځې لکه دا اوس چې ناست دي نو ته هم ورسره چکۍ کوې زه هم ورسره چکۍ کوم نو یو ګلپز خوار به څه وکړي او ګوړه دا نامخدا داسې وځي لکه چارماغ وکلی. ګوړپز دی ویل اوس ورته خلک د ګوړې د جوړولو استاز وایي هغې وخت کې به په ګوړپز پخوانی ژبه عربي ژبه موږ ویلې که نه پخوانی دا ولې ورته ګوړپز ویل هغې وخت کې اوس ګوره ګوړپز بېلې وروالا بېلې
د ګڼو ورکه پېښور کې ورته پیړمار ویلې نو دغه رواجونه د ګلپاس موږ هغې ته یو د پخوانۍ ژبه کوو زموږ نیکه پلار چې کومه ژبه کړې هماغه موږ هم کوو هغې وخت کې کارونه په ګاڼیو کې په اشر کولو که په مزدورۍ ټول په مزدورۍ وو ټول په مزدورۍ وو وروره که چا ګني سپینول غوا خصوصي ته به یې پاندونه کول اوس چې دی وروره څوک چې پاندونه نه کوي خو ارام پیسې ورکوي او پاندونه خلک کوي او بس ګني راچلوي او مزدوران تاوي دا خو اوس چې دغه د ګوړو د جوړولو وخت را رسي نو عموما په دې وخت کې هغه شپې موږدېږي ځوانان یا سپین ږیري چې د ګوړې په جوړولو کې به اخته یا هغه پخوا وختونو کې چې ستاسې ځواني وه په هغه وخت کې به چې تاسې د شپې د خوا نه ګوړې جوړولې داسې څه زمزمې به خامخا تاسې ځان سره کولې چې ساعت مو په تېر شي هو که نه غوی به ګرځېدل موږ به 9 نفر غوښې ده اوله شومه نفر به معلوم و بیا هغه به د شپې 12 بجې یا 12 نیمې به موږ بدلېدو هغه نیمې شپې ته به بیا نور کسان راتللو د سبۍ د چې وخت پورې به هغې خلکو ګاڼۍ کوله بیا به چې و دا کوم نفر چې د اولې شومې نه تللي دا خلک به وروسته راغله بیا بیا خپل کار ته ودرېدل ما ویلې چې ځوانانو به چې ګوړې جوړولې دغه اوږدو شپو کې خامخا چې په چوپه خوله لګي په کار کې سړی ستومانه کېږي نو څه زمزمه یا یو ټپه یو غزل یو څه شی سروکي خو به خامخا هغه وخت کې خو د دغه شیانو شوقیان هم ډېر وو تاسې به خپله ویل سره پخواني شعرونه به یې ویلې او چې یار دوست سره کښېنو هغه سره به ګپ شپ ولینو چې هغه مېلمه مو خاندي او ته مو خاندي داسې ډېر مشهورې ټپې په هغه وخت کې څه وي چې تاسې به ویلې به د شاهځوان به یې ویلې د منور به یې ویلې که 2-3 راته وي بیا به خو ولاکه پیږم ما پلار پې ولاکه پیږي هغه ټپې به ما تره زوی وی ته سو نه هغه دی سراسه ارام چوټه سراسه ما تره زوی دی د شاهځوان دی په محفلونو کې به ډېر ګډون ولا چې ډېر به انجینر صاحب د شپې به سیال ته تلو بېلابې د مافي هغه مزې چېرته دي یو ټپه نیمه خو به د خامخا په ذهن کې پاتې خدا به ویلې وایه د کې مورې ماڼو ته ځم او د بوډیالۍ توتانګلۍ وهلې دي نه او ماڼو ته ځم د ګوړې اړوند کومه ټپه څه شی نه درځي د ګوړې اړوند بېلابې د مافي چا به غزل ویلی وایه که د جمعې په شپه رانلې او قسم مې کړی انډیوالي ده نو ګوړه ډېره خوږه ده ولا ډېره خوږه ده لکه شاتو خو انجینر صاحب بېادبي د مافي هغه سړي ته خوند ورکوي چې نه وي واده یې کړی دا داسې انجینر صاحب زموږ ماشومان مریضان دي د شپې ډاګې شمارو الله همدې ثوابو کې غریبي ده څه وکړو اوس دغه محمد جان نومېږي 2 ښځې یې کړي دا ښه خوشحاله دی وایه د موږ ته شپې ډاګې شمارو الله همدې ثوابو کې غریبي ده که نه په دا تېر عمر کې لکه چې مجرد شوی خدای نه داسې یم چې بس کیسه ختمه ده او رښتیا ده والا خدای دې راته جوړه کړي انجینر صاحب امین دغه سړی چې سپین ږیری شي نو بیا دغه شي د لمسو لوبولو له وزګار شي که نه نو خو به خوشحاله انجینر صاحب ګوره 2 ورځې عمر دی زه تا ته به یوه کیسه وکړم لورګانې واده شي ښځه مثال یا مړه شي یا زړه شي تا خدمت به څه وکړئ تا نه څه پوښتنه کوم چې ښځه دې نه وي بغیر د حاضرو نه هېڅ سړی نه بغیر د حاضرو نه غر کې دلته ګاڼۍ ته چې راشي ګوړه ډېره خوري حاجي صاحب خبرې ډېرې خورم او سانچه کوم خورم انجینر صاحب او ګنیم خورم خو څه وکړو او خبرې ډېرې کې که ګوړې ډېرې خوري ولا خبرې ډېرې کوم یاران راځي ځان غوندې دې راځي نو کور آباد بچی لوی او د موږ احترام کوي او دغه څه دي دغه د ما خپل دي د ګاڼۍ والا او د ما ډېر احترام کوي الله دې ورسره دنیا ښه وکړي هغه پخوا غوندې د نیمو شپو مجلسونه اوس هم کوئ که نه هغه هم د مرګه دي کومه دي نو اوس خو د شپې ډاګې شمارو ټول څه مولو که نه اوس خو دا د په کامه کې بس موږ ځواب داس کوه ولا ته سوال کوو اوس خو په کامه کې دا د ګوړو ګاڼۍ چې دي د سپین ږیرو دپاره ښه د مجلسونو ځایونه دي هسې هم د شپې وزګاري و که نه خو د شپې ولاړ ضروره که لاړې سر به بړستن کې کمبله کې تاو کې څه به هم دی و ګاڼۍ ته راسه ګپ شپ ولړې زه خوشحاله یاره دوست هم ګورې سانچه ګوړه هم وخورې ګنۍ هم وخورې نو دغسې کار دی انجینر صاحب
و هغه هوښیاران یې ویلي وو چې شپه تیاره د مړۍ په شمار دي دکه نه دمسي دغه الله پاک ښایسته دغه موږ ته رالیږلی دی موږ دهقاني کوو ګني کرو جوار کرو غنم شوله کرو او الله دې موږ او تاسو باندې رحم وکړي ډېر ښایسته ګلالی حکومت یې په غریب رحم کوي موږ ته همدا پکار دی پخوا به دا مخکني حکومت به راغی نه به عسکرۍ ته به یې بولي اوس دا ښایسته حکومت راغلی موږ ته خوشحاله په خپلو پټو دي څه شی کرلي دي؟ ګني م کرلي څومره دي تقریبا؟ یو 2-2.5 جریبه به دا بیا په نورو ګاڼیو کې په مزدورۍ باندې وباسي ګوړکۍ کې خرڅوي که تجار راغی خرڅوي که تجار رانغی او بالدار سره مصلحت کوو نو بیا به ګاڼۍ کوو او که تجار راغی خرڅوي پخوا به ګني داسې ډېر کرل کېدم نه خاص کر هغه پاسته ګني ګنډېروی والا د کلي ځوانانو به په غلا باندې شکول دا کارونه دي ولا انجینر صاحب یو خبره ته کوم چې زمونږ ولس کې دا کار نشته او تم ګني کوي زه یم کرم بل یم کوي کنه هغه ما ماخیل او سوداري ورته ویل ته ګني مننه څه شور او جوار دی او د مونږ ولسونه کې ټول ګني هر سړی پې موړ دی عموما دا ځوانان شوخاني که نه غواړي دغه مشران خلک لږ سره په عذاب کې ټوکې ورسره وکړي په ځوانۍ کې دې دا کارونه نه دي کړي والله ما خو تا ته مخکې مې ویلی چې یاره دو سره ګپ و شپ وکړو زړی خوشحاله شي او چې دا ترش کښېني چا به څه وکړي او 2 ورځې عمر دی خدای دې همداسې تر و تازه لره حاجي صاحب الله دې خوشحاله او تاسو نه خدای بال لري او تاسو سره دې مالا دنیا ښه وکړي چې موږ غریبانانو ته ګاڼۍ ته راغی او داسې چل به وکړو چې ښایسته غوا مانه سره ښایسته چای به راسره وچ کړي نو ورورولۍ په خاطر چای خو به څکو هغه هم شنې د ګوړې سره ځکه چې راغلي یم د ګوړې په خاطر یو ښه او ښه سره د کیکونو سره د کلچو ډېره مننه حاجي صاحب کور مو ودان د شال ټلویزیون درنو لیدونکو له تاسو ټولو نړۍ مننه چې تر دې دمه را سره ویو خپرونه مو تر پایه تعقیب کړه دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې په دې ځای پای ته رسیږي بیا چې د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم خدای مو مل شه ښې چارې